ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو سره شریک کوم چې آیا د فیسبوک نه خلک پیسې څنګه ګټي او نن سبا چې کومه د سټار قصه روانه ده خلک چې وایي زه به تاله سټارونه درکم او د سټار نه وایي پیسې څنګه ګټلی کېږي نن به په دې باندې مکمل خبره کوو چې آیا واقعي څنګه چل دی او څه روان دي. یو څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر خارجه بلاول بټو هغه په سنګاپور کې ولاړ و او یو ویډیو هغه یې ریکارډ کړی و. په ویډیو کې هغه داسې ویلي و چې آیا اوس په پاکستان کې هم د فیسبوک نه وایي ارنینګ کېږي کوم سټار سیسټم چې دی هغه به خلک یو بل ته سینډ کوي او د هغې په ترو باندې چې کوم دی لکه اوس د یو کس سره سټار وي هغه اخیستی وي هغه بل کس ته سینډ کوي نو هغه به پیسې ګټلی کېږي. خلکو هغه خبره واورېده د هغې نه پس چا دا سوچ نه دی کړ چې پیسې څنګه ګټلی کېږي. نو نن زه تاسو ته هغه طریقه مکمل ښیم. ګوره داسې چل دی چې اوس د سټار کومه قصه چې ده لکه فرض کا زه فیسبوک استعمالوم عام فیسبوک زه کوم یو بل کس دی او هغه آی ډي جوړه کړله پیج یې جوړ کړی څه جوړ کړی هغه ویډیو اپلوډ کوي او ما ځان له سټار اخیستی دي یعنی په 200 روپۍ باندې څه 70 دی که 30 دغسې څه قصه ده دغسې سټار دي ما سره پرس کا 50 سټار دي. هغه کس ویډیو ما کته او ویډیو زما خوښه شوه یعنی د کم کس ویډیو چې ما پلی کړ هغه زما خوښه شوه. نو که زه اوس چرې غواړم او دې کس ته سټار سینډ کوم نو زه سینډ کولی شم یعنی ما به په پیسو اخیستې وي ما به په 200-300 روپۍ اخیستې وي زما د دې کس ویډیو تصویر څه خوښ شو زه اوس دې کس ته پیسې لیږم نو زه به ورته سټار ولیږم چې زه هغه ته سټار ولیږم نو هغه ته به څه لاړې شي پیسې به ورته لاړې شي 200 به لاړې شي 100 لاړې شي 100 ته ولیږي هغه به لاړې شي. نو یعنی په یو لنډ مثال کې به زه دا ویم که ته یو کس ته دا سوال کوې چې ما ته سټار راولیږه دا راولیږه نو هغه ته داسې ووایه یاره ما یو 100-200 روپۍ راکړه نغدي نو هغه به ښه وي چې تا ته سټار درلیږي هغه تا ته درځي بیا د هغې نه پس د هغې فیسبوک څه کټینګ کوي نور کم چارج چې وي هغه ترې کټ کېږي نو د هغې نه خو ښه دا ده چې یو سړی ته چې ما یو 100-200 روپۍ را نو به ته ډېره ښه وي. نو قصه چې کم دی هغه په اصل کې دا رنګې ده دا نه ده چې اوس هر سړی لګیا دی یاره وایي فیسبوک والا سټارونه راایستي دي او د هغې په ترو باندې خلک پیسې ګټي او پلانکي دونه وګټلي او پلانکي دونه وګټلي نو دا چې کم دی صرف حقیقت دغه دی چې د کم کس پیجونه څه وي او هغه کم ریکوایرمنټ چې دي 1000 فالوور دا به هم په یوه میاشت 2 میاشتې د ټایم ورکړی په دې کې به هغه برابروي. نو د چا په مزغو کې ډس شوی دی مونږ پښتانه خو که وګورو نو په 100 روپۍ باندې هغوی صرف ځان له پری پیکیج لګولی د فیسبوک او زیات خلکو سره پری پیکیج وي یعنی هغه تصویر څه ګوري هم نه مړی زیات شوی هغه ته هم لیکلي وایي نایس. نو داسې خلک چې کم دی هغه تا ته اوس څه پیسې به در ولیږي چې آیا تا ته به سټارونه در ولیږي نو په دې باندې ځان له زړه هغه مه ستړی کوئ خپل زړونه هغه پرې مه خورئ. دغه معلوماتي ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به مې لاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان.